أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنگنن د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ورځ دغه تشریح دیجه پوری خبر را رسیدلی وای چې د مکی مشرکانو د رسول الله د کاکا سره خبره شریعه کړه ابو طالب سره چې دا ثوره ده د زمونږ د معبودانو تنقیس او بدی بیانې د اسلام کا د سیرت کتابونه لیکي وی چې ابو طالب او د مکی د مشرکان رخصت کړو خو ډیره نرم لهجه باندې سختي وسره ونه کړه د منځ کې د حج د موسم مسله برابر شو چې خلک حج لراتل د یو ځای او د بل ځای جدا جدا ملکونه نه مشرکان دا خبره ثابته کړه چې چرته د رسول الله مخالفت ونه کړی شي نو د دې ځله به د هر ملک نه خلک راشي او دا به د خپل دعوت اغله ورکی نو اوس خود سره واجب د مکه کې زموږ اختلاف دی به د دنیا په ټولو کنجونو کې بحث او لانجه جوړ شي دارونتو کې راځم شو ویل چې دا مخالفت او د دې خبرې انتظام اوس پکار دی تر څو پوری د رسول الله دعوت په نړۍ کې عام نشي د رسول الله په سیرت کې موږ تاسو ته دا مسله ده چې دای کله دعوت شروع کړي دا بده چې دا عادي نه غني بلکې دې دعوت ډیر دشمنان دي څه په یو جامه باندې او څه په بل جامه باندې کله به یو اجره کې بحث کول او کله په بل ځای کې چې لګره دې قران مخالفت څنګه وکړو د رسول الله د حدیث مخالفت څنګه وکړو د درس مخالفت څنګه وکړو د عالم او د خبرې راجم شو د مکه مشران وې څه فتوا به دې شری باندې ولګو چې به دې اردن واده مکه کې مخفل کسان انتخاب کو کله چې د بر ملکونو حجاج راځي نو موږ باغوي له دې ذهن ورکو چې اے خلکو په مکه کې وسړې پیدا شوې دی چې دغه دماغ خراب دی نو محمد دی هغه لیونه دی ساحر دی جادوګر دی منتری دی خپل مو ورسي ولید ورته ویل تاسو خبره شروع کې وې ته وګه نه تاسو خبره شروع کړئ ولید په دې کې مشرو نه یو پکې ویل راځي د فتوا ور باندې صادره کو جدا کاهن دي ترویتی د غیب خبرونه چې بیانې دي خلکو له بازار انګور نو دی وخت کې دی ولید ورته ویل چې قسم په الله د محمد صلی الله علیه وسلم خبره د کاهنانو خبره نه ده دا حکم غلط دی راځي چې دا حکم ور باندې ورګو چې لکه دی جادوګر دی ساحر دی دا خبره هم غلطه راځي جادوګر دی انسان نه راځي دریم دا حکم په ولګو چې دا شاعر دی وي شاعرم د شي نه یو بو چې د لیونه دی قسم په الله چې دا د لیونی خبرې نشین دي دا ډېر فعال انسان دی لیونه کو بغړ وړو باندې سره دا خبره ډېر اوچته وزنی خبره ده قیمتي خلوص چل بو کو وی چل بده جوړ کو چې د شی بو چې لګا دا جادوګر دی وجه دا جادوګر چې کله جادو کوي نو په خلکو باندې اثر کوي رسول الله چې کله دعوت شروع کینو بچی د پلار نه جدای کې پلار د بچی نه ځکه د رسول الله په دعوت کې دا اثر دی سورې متففین کې الله دې تشریح کړی دا حق بیان چې کله به یو ځای کې وکړي شنو خامخا داخله دوه پړه کې چې اومینو سه مخالفت شروع کی نو ولید ورته ویل چې د جادوګر په دې بیان کې اثر او د محمد پر بیان کې اثر دی نو خلکو له بدا خبره کوي چې اے خلکو ګوره دا محمد جادوګر دی خپل مو ورځي د خپل خاندان نه بوجودا شي د خپل فلار نه بوجودا شي د رون نه بوجودا شي ګوره به ټول عمر پریشانې نه مقصد دې خلکو به خبره کې څه مفسرین او محدثین ذکر کوي خبره داوا باطل فرش انسان همیشه د قوم او د حق فرش عالم په مابین کې د وسوسو دیوالونه جوړ کړی دي یو ځکه د قران او سنت او عالمي
هغه غواړي چې دا کم خیر الله مال راکړي دا زموږ ملګرو لم ورکم او دوسره مې شریک کم، لیکن په دې منځ کې یو درېمګړې باطل پرست راشي او هغه د خلکو دماغ کې دا وسوسه ورشي چې لکه د دې شړي خبره مې منې ځکه دا نوې خبره ده او دغه نوې خبره ده او دا خبره د پلانینو نه خلاف ده، د پلانینو نه د دې شړي په دې کې بل مقصد نه صرف دی چې دا قوم او د عالم جدا کی دیو بل نه لري کی. نو دې مسله کې دا موږ له معلومه شو چې منګه د حق فرس عالم خاله ورزو دغه په مقابل کې چې انسان موږ له څومره خبرې کوي بلکې دغه نه متاثر موږ نه شي سره لري کو او دا اق عالمنا د خپل رڼا راوالو رڼا د قران او سنت. نو دا جرګه د شروع کړه د چوکونو مکه کې ګر شاپره د داخله تقسیم کړه. هر سړی بچرته حاجی ولکه خبر نه وي نه په دې مکه کې جادوګر پیدا شوی دی څوک دی محمد ابن عبد الله خواله ورنش. اگر که دوی په ظاهر باندې مخالفت کوي خو د رب العالمین لوی حکمت پکې دا شوی دی په مخالفت کې د رسول الله ملګری وصلی الله زیتای ځکه دا قانون دی چې تکله یو الانسان حریص فيما منع ته چې کله یو چاله وای چې لکه دې کوټې له مرزه یې دې چې لګوتې مو وروړه بس دغه مخ کې دې خبرې دې کوټې سره کار وکړو نو څه توجه برابر شو اوس به خامخ راځي چې لکه دې سړي زمانہ کړم دا ولي دغه څه مسله ده صرف سره سترګو له بګوري ته چې څنګه فناشه لټکه اق زله ورځي واغځي ګوري. عربي شاعر فرمای اذا اراد الله نشر فضيله وکله چې رب العالمین د یو چا د مشهورته اراده وکي نو د خلکو د حسدګرو ژبه بشرا واړي یو عالم څو پیژنې په عمل کې چې به بالکل دا غنن نه اوریدلې لیکن حسدګر خلک راځي چې بری درسونه کې بری بیانونه کې بدقه عالم منه ټکونه شروع کی چې لکه د دې خبرې کړي دی او دا خبره کړي دا او دا کړي دا چرته مغنی کړي. نو دا کم خلک مخاطبین دی هغه چې دی عالم دا وینا واوري نو بار دکاندار لاړ شي وای چې لکه د پلانې عالم پیژنې وي او وې دا کوم بیانو کې سره موجوده ده کنه دا موجوده وشتا وې چې ته مال راکا دي کې رب العالمین لوی حکمت دی چې اق انسان په خلکو باندې الله مشوري هغه به خلکو باندې پیژنې دا خبره بیان کې ډېر لوی خیر دی. الله د څه اسباب برابرې چې د هر ملګری دی دماغ له خبرو د غړي وردنه نه کی هغه چې کله دا عالم بیان ووري هغه څلوريش غنټي قران او سنت د خلکو له ویلې دی او صحیح تربیت کړي د نو دې څه دا خبره شاله وګرځي دا غنه متاثر شي چې مخه پیژندو یې نه پیژندو اوس هیڅ دا سړی پکړه کودرې دو چې دا ډېر ښه خبرې کوي هغه د قران او سنت والا دی د باندې دا بدنامه تاسو اصل غولې ده چې دا الله دشمن دی او دا صحابه دشمن دی او دا پیغمبر دشمن دی بلکې دا خبره بالعکس ده چې دا د الله دوست دی د صحابه هم دوست دی او د رسول الله هم دوست دی. نو کله به دې حجاج له دا خبره وکړه هغه ک رسول الله پیژندو کني پیژندو عیسی د رسول الله خواله براتل د سیرت کتابونه لیکي دې کله په دې خو یو کال بکلونه کې ابن ثعلبه باندې وسړیو دمګره د خلکو به دا ویل چې محمد جادوګر دی کله به ویل چې دا ساحر دی کله به ویل چې دا لیوانه دی جنت په ناستی. نو دی جادوګر دی ځکه چې ترس پراغ رسول الله باندې کې چرته دې مکه د زلاړه مو د محمد صلی الله علیه وسلم سره زما ملاقات وشو زبدا دم کم ځکه دومره روغ انسان او د قومي انسان د عبد المطلب بچو کې دغه دماغ خرابېدل او به جنت په کې نسل د دې ملګری علاج وکړ دی ته پوښتنه کوي چې دا محمد کم ځای کې کم ځای کې اخر خلک ورته خو دغه دغه انسان دی. نو د رسول الله صلی الله ابن ثعلبه راغی ویلې وې زه دمګرم او زما د خپل راشه زه به تاسو باندې صدمونه شروع کوم ته باندې پیرین نشو د دماغ د ګډوډ دی چې عیسی الله تعالی صحت نصیب کړي مشرکین ولې منو. رسول الله صلی الله علیه او دا خبره شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله تر اخره پورې دا ویل اما بعد دی ابن ثعلبه چې کله رسول الله دا خبره واورې دی وی ویلې وی والله قسم فالله لقد سمعت قول الكهنه وقسم بالله شمار کاهنانو خبره اوریدلې دي او قسم بالله شمار شاعرانو خبره اوریدلې دي قسم بالله شمار ساحرانو خبره اوریدلې دي ترویتانو جادوګرو خدا محمد چې کوم خبره ما وکړه دا نو د شاعر خبره ده نه د شاعر خبره ده نه د جادوګر خبره ده نه د اق انسان خبره ده چې دغه دماغ خراب دي
ځکه په دې کې د الله حمدونه دي ثناګانې دي د انسان عجز دی د محمد رسول الله رسالت دی د الله توحید دی ډیر کمالات رسول الله په خطبه کې راجمع کړه ابن ثعلبه ورته ویل شي یا محمد به ما باندې وایا به ویل شي ان الحمد لله به ته طلب کې چې به ما باندې وایا دا خطبه ورته به ویل بل ورته نه شولا وی ویل چې لاس دراکه زو سره بیعت کوم په ایمان باندې او وی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دشمنانو یو شی کو رب العالمین خبره په بل طرف روانه کړه ابن ثعلبه به ایمان راوړ عمرو بن الطفيل او الدوسي د دوس قبيله د یو سړیو د مکه را داخليدو مقصد به دی کې یا عمره وا یا څبل کارو د مکه مشرکانو له چوي ویلې تاسو خبر نه وي نه عمرو بن الطفيل الدوسي روان دي او هو یو ډیر مشهور سړی دی هغه چیرته محمد په تابعداري کې ونی درېږي نه دا ټول قوم به ایمان راوړي زموږ د لپاره به نور درد سره جوړ شي زموږ د سر به ایسه ګډ وډ شي به خبره باندې وېڅ شر پکار دی مخه ورشه ملاقات لا او د شي ورته وایا چې دا محمد جادوګر دی دا ساحر دی کاهن دی خپل رانش عمرو بن طفيل فرمای وېڅ چې کله راځم عمره مې وکړه رسول الله مې دلته تعقیب کې خلکو له مې ویل چې دا کوم انسان دی دغه وې د خپل غوګونو کې مې ایسه مالوچ کې خودل چې دا خبره بالکل ونه ورزګه دا خو جادوګر دی چې راوامه نه لړۍ باز غره د دې غموړي دي او دومره عقل به دي انسانانو کې نه ان شاء الله دا انسان دې زی خپل ورزم کا حق خبره عقل مو کو بد خبره ایسه ورته کوم بلکې اصلاح کوم چې دا خبره غلطه ده یو څو ورته په دماغ کې دا خبر ورواچو چې دې مولا خپل مو ورزولې ودا ګوره دا کار کوي یو دا کار کوي یو دا مسله نه مني یو دا نه مني ایسه دا بل سره به خپل غوګونو کې دا ګوتې ورګو مالوچ کې لری لری ګرځي د قران د درس لري روان دي د رسول الله د حدیث درس لري روان دي خو لیکن دومره عقل به کې نشتا چې لکه دا مولا دا خبرې کوي وي زو ورزم د ټولو نه مخکې د سب کې ورته کېنم که خبره چرته د اسلام برابر ونه منوبه په شریکو که برابر نه و د اسلام به زکوم پلاس به منکم کې نه پښوی منکم کې نه پسړ کې به سرورانه ولګم وی رسول الله باندې زمانه ودرې دوه مرستر ګلاندې ورته کاته چې محمد صلی الله علیه السلام وی مونږ یو کې چې کله مونږ کې وی اجل درګه دا خبر رااله چې خپل ورشه د سوې دا سړي وی خپل رااله وی ما ورنه پښتنه وکړه چې داخله ستا باره کې و چې دا جادوګر دی ساحر دی منتری دی ستا څه مقصد دی وی محمد رسول الله دا ټکه مال قرآن شروع کی رسول الله کې کیسه اعمال و انسان کې چې کله کیسه عمل په دای کې داغه به اثر په دې ملګرو باندې او کله چې دای په خپل خبره باندې عمل نه کوي دا اثر په دې ملګرو نه ځکه دعوت دل سپک کاری نو بل چا به درون شي نیک عمل کوو دای انسان به نیک عملونه وکي د دې وجه انسان کې چیرته وګړي چې الله مل استعداد د نیک اعمال راکې نو هغه به څو کې یو دا چې ځان کې بس خاره ولي چیرته د نیکی کار غیله برازي دویم بزن کې تقوا را ولي دریم د الله د رسول په خبرو باندې به یقین لري څلورم د رب العالمین نه دعاګانې غواړي چې الله مانه توفیق راکړي چې څه عمل پنځم د وخت د قدر په پیژني شپږم هغه اسباب به استعمالي شي په هغه باندې عمل قبليږي ووم دا منه چې واړو واړو امیدونه بلري اتم حلال خوراک بکې نه هم دا منه قول سدید حق وینا او لسم بدا خبره کې چې مستقبل د اسلام د پاره ده کارونه چې کله انسان کې الله بدله توفیق ده کې عمل ورکي کې عمل څه ویل شي کې عمل دې نه شي ویل چې دا سړی هغه سړی دې عمل نه کې سوې دا به کې عملي ابن کثیر لیکي وی کل عمل وافق الكتاب والسنه کوم عمل چې په قران او سنت باندې ثابت دي کوم ذکر چې په قران او سنت باندې ثابت دي کوم خیرات چې ثابت دي کوم منځ ثابت دي دغه ویل شي کې عمل وی رسول الله مله قران شروع کړي او د قران دعوت هم دی رب العالمین فرمایي چې قران په دعوت باندې د انسان برزله کې اطمینان راشي خو انسان بد الله درزه لپاره قران لکینی د تقوا په نت باندې بکینی د قیامت هره بزان سره یاد ساتي وخت به ورته کوي د الله عظمت په برزله کې لري د دنیا به رغبتي قوي ایمان زړه په صفا کې یقین به کوي په قران باندې او کله چې د مشکلات راشي په هغه صبر وی استزما په دې ځړه کې دا قران را دننه شو چې را دننه شنو ما ورته ویلې چې یا رسول الله زسر سره بیعت په ایمان باندې کوم او دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دم ایمان راوړ رب العالمین چې کله د ایمان نصیب کې زمنګ الله تعالی یو کیسه کرامت ورکې کرامت دا منه د تندې د شرانه کوله سم لکه بجلی پړقېدو کرامت دا ولې حق دی
معجزات د انبیو او کرامت د اولیاء وي لیکن اول خبره دا کو چې ولی پیژنو دا ولی چاله ویلې شو کرامت سمانه دا پښون کې سمانه د مر نور سبه سمانه ډیر انسانان دی وره بدنامه بچاو لګي لکه دغه مولا ډیر کښړې دي قران بیانې سنت بیانې خو لیکن دا د اولیاء او کرامتونه نه مني دا تلبیس کوي ورس ان شاء الله سیرت کې روان دي موږ دا خبره کوو چې اول دا ولی او پیژنه دا ولی څوک دی دغه ورس به کرامت او پیژنه د کرامت معنا کرامت د اولیاء دا په قران باندې ثابت دي مریم علیه السلام الله کې سر رزق ورکاو کوم انسان چې د اولیاء او د کرامت نه منکر شي دا سړی د قران نه منکر دی چې د قران نه منکر شي دا سړی به معنی دی دا کافر دی دا خبره غلطه ده چې د اولیاء او کرامت نه منم ورسره ان شاء الله دا خبره کو چې کرامت د اولیاء څه معنی هغه باندې خبره کیږي خو اول د ولی تعریف کوو د ارچا کرامت څوک نه مني د ولی کرامت مني ولی چاله ویل شي الله رب العزت قران کې دغه تعریف کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې دغه عقیده توحید او سلیری ژوندۍ د قران او سنت باندې ژوند کوي تقوی ولله ولی ولله نه شي ویل چې هغه په شل کال کې چرته غسل نه کړي کمیسي استلې چرته پرتګي استلې وشي نوګدا وګت کمیسي کړي ببر وکتا دا مخم تکتوري لکه دا لوی ولی ولله دا چرته ولی ولله رب العالمین خدای نه دی ویلې رب العالمین د شي ویل دي ولی ولله هغه انسان دی الذين امنوا چې هغه توحید عقیده چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین د هیڅ څوک د الله سره شریک نشته وکانو یتقون سلیری ژوندۍ د قران او سنت باندې ژوند کوي دا ولی ولله دی د شي سړی چې سړی راغی نو خامخ هر سړی کرامت دغه مني د قران او سنت مطابق دیمه ولی ولله انسان هغه ویلې شي چې د رب العالمین د پاره د خلکو سره ورانه یو د رب العالمین د پاره د خلکو سره جوړي او دا کوم خلک چې په استدلال کې داخلي پیش کې دا قطن الله نه پیژني نو ورانه بچو پیژني ولا بچو پیژني برا بچو پیژني د الله دشمن بچو پیژني د الله دوست بچو پیژني چې ته ورته دا ولی ولله دی یا يحبون لله د الله لپاره محبت کوي او د الله لپاره بغض او د الله لپاره محبت دا معنی چې صدر کې جتیږي نو چې درنه کې کمیږي نه بلکې بعض علما دا وایي ويتقرب الى الله بكل ما افترض عليه رب العالمین لنجد کیږي په هغه کارونه باندې چې الله په لازم کړی دي یا د الله په یو کور کې راجم شي خپل مابین کې سره رشتہ دارین لري لیکن روی رشتہ چې د قران دی لکه څنګه چې په دې کې لوی رشتہ قران دی یو اثر کې د څه معنا راغلی دا وې د رب العالمین دی ذکر لده شر رواني لکه څنګه باز د خپل منزل لراځي او د الله د اولیاء او د مسلمانانو سره د محبت ورانه وسره نه لکه څنګه چې ماشوم د مشر محبت او مینه له خوشاليږي خو چې کله د رب العالمین د حکم نافرمانی کېږي د څه غوسه کېږي لکه پړانګ زمره چې غوسه یو سړی به څلوري ګنټې د الله او د الله د رسول مخالفت کې دا به خو کې تیریږي الته بوري چې مو سره سکي ډوړې مو سره خوري او ته چې دا ولی والله دی ولی والله خو دی له ویل شي چې په کوم ځای کې د الله او د الله د رسول مخالفت کېږي دا برداشت نشي کولای غوسه کېږي قهر ورته راځي دی له ویل شي ولی قران کې رب العالمین فرمایي چې اسماء اولیاء متقین دي مولا علی قاری صاحب حنفی عالم دی غوي چې بدعتي متقین نو نتیجه دارو وتلا چې مبتدی انسان دا بد الله ولی نه د الله دوست توحید او سنت والی کرامت دا معنی د شو ناشنا کار د انسان نه صادر شي چې انسان عقل نه مني به تور مثال د مریم علیه السلام کرامت قران کې الله ذکر کړی دی د وړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په وړي کې دا ورته الله صادره ولا راو کولا زکریا ته پوښتنه کوي دا تعالی سول لري کوي من الله دا کوم ځای تعالی راځي دا الله ته خوانه معنا ولی انسان به همیشه د کوم نعمت نسبت چي کوي هغه به الله لکوي دي ته ویل شي کرامت لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل لے وی کده شي خارق العاده کار دا د شي انسان نه صادر شي چې هغه قرآن او سنت پابند به دا کرامت ته لیکن کده د شي انسان نه صادر شي چې دا ټول عمر د قرآن او سنت نه مخالفت دی دا ګوره استدراج دی بده باندې دوکه نشي اگر کدا سړی په اوا باندې لوزي اگر کدا په دیوال باندې سور شو دیوال ته روان شي ګوره په دې باندې دوکه نشي چرته امام شافعی مولا خبره ده شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې زموږ شاوسو په ملک ورته لوی ځوان خلک وي هغه فرمایي وې داس ما کرامت نه لري چې یو سړی د رب العالمین حق مال راکړي اولاد ورکول ولا ذات الله دی د عزت ورکول ولا ذات الله دی د مالداري ورکول ولا ذات الله دی یو سړی د رب العالمین حق راولي وي انسان له ورکی یو عالم له ولی لا نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې داس ما بی عزتی دي خلکو وکړه داس ما عزت بالکل ونه کی کرامت خو دا مطلب نه چې رب العالمین حق موږ یو بندل ورکو یا مړی له ژوندیلا الله چې کوم کارونه کوي نو دا کارونه کوي نه
بلکې دی انسان د قران او سنت تابعداري کړي ځکه الله وسره تایید وکړي د ناشنا کارونه ته صادر کړه مولا علی قاری سے فرمایي وی په دې اولیاء باندې لازم دی چې دا کرامت پټ کی او د دیوبند علما فرمایي وی کرامت د ولی په اختیار کې نه بلکې د صادریږي لکه د قلم نه لیکل د لیکل د قلم په اختیار کې خو نه دی کاتب قلم خو دې هغه ته وځي اڅو د شنو ویل چې هغه غر د باندې خبره وکړي چې سبب د شکار کیږي او د شکار بکوما د یوازې رب العالمین کار دی نو کرامت د اولیاء حق دی خو معنا دا چې د الله حق مخلوق نه ور کوي دا کرامت الله تعالی ورکی بلکې مولا قاری لا دام ویل دي چې استقامت په دین باندې ودار زرو کرامتونه بهتر دي او په دین باندې استقامت سره ویل شي د توحید عقیده عمر سے فرمایي چې د ګډړانو غونې بل چاله وزن مکو چې اے فلان هغه څه زما کومکو کا علي سے فرمایي په توحید باندې ځان مړکا عثمان ابن عفان فرمایي چې کوم شی در باندې الله لازم کړی دی هغه عمل کراولا فضل ابن عیاض فرمایي چې د علم مطابق عمل وکا ربي فرمایي چې الله نه په دې خو څومره مخلوق د ټولو نه مخ واړوا او دقشن جنید سے فرمایي د دنیا نه برغبت شه توجه آخرت نه ورواړوا جرلاج مشری فرمایي چې د قران او سنت تابعداري وکا خدا هغه وخت انسان له نصیب کیږي چې ظاهر او باطن انسان برابر کی هغه وخت چې ژوند سره نصیب کیږي چې د رسول الله تابعداري وکي هغه وخت چې انسان له نصیب کیږي چې ځان کې اخلاص راولي هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې نیکان ملګری ځان له انتخاب کی هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د وسطیت نه کار ولي افراد او تفرید نه هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د رب العالمین سره محبت ولري هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د الله لپاره ورانه کوي هغه وخت کې نصیب کیږي چې د الله د بندگانو سره نیکانو سره محبت ولري عاجزي وکي او جهاد وکي او د دین په اړه کې د اچانه نه دی نو کله چې عمرو بن طفیل دا کرامت رب العالمین ورنصیب کې پتندې کې بیرانا وا نو د دعا د الله نه غوښتل رسول الله علیه ویل شه الله نه دعا وغواړه دا رڼا سمره دي تندین لري شي وجدارک قوم لا لار شم نو به داخله کوي چې دا ګوره مسخ شو د پلارو نیګه طریقې پرې کوئی سبب بل طرف لاړو لکه اوس اکثر خلک دا وایي ته توحید وایا سنت وایا انسان د رب العالمین د خوانه وافت سره متوجي شي دا به تقديري فیصله نو دا به طالب دماغ کې دا خبره دروازه پلانې دی ولیدو څنګه بچي مړ شو څنګه دی ګاډي ټکر وکي څنګه دی دکان ور واخصو څنګه مرزونه ور باندې رااله د به څلوري غنټې دی باباګانو په داخله راړولې وجه دا څه نشي کولای شي کوي وا الله کوي دوی زور خو دی ولیدو کړه څنګه زور پکې و ابن متفیر سره دا ذهن پیدا شو رب العالمین داغه په چابک کې دارانه واچول دي چابک بل سره نه کوله لکه بجلی چابک کو پیژنې چې کوم انسان په دې اسماني سوري ور باندې زغلې ده بجلی به کوله ده په دنیا کې دارانه او په قبر کې او په آخرت کې معنوي رانه لکه دا عاصم شی په کرامت داو هغه رب العالمین دا غوښتل و چې لازمه دا بدن د دشمن په جسم باندې ملګاو دا لازمه په بدن ملګاو په یو غر کې گیر شو دشمنانو ته ګرځي په خط واچو جنگ جوړ شو اخر کې دا شي ډیر اوچت صحابي او کمالي د يهودو او نصارو د مکې د مشرکانو د پوخانه عادت دار چې د مسلمانانو په مشانو باندې پیسې مقررې وي کپلانې چاله اوس دومره پیسې دی او قطر کې دومره پیسې دی اوس هم دوی د اخبارونو کې ورکړي وي کپلانې ټوریست دا چا وژنه نو دومره ډالر به ورکو او کو ژوند دی راو سود شکار بو کو دا نو دوی ویلې وي کدا عاصم دا سر چا موږ لراوړو دومره مال به ورکو دشمنان پاسونه باندې سوارو د عاصم سے بسرال هغه بډاګر باندې پروت دی شهید دی زمونږ د الله غیرت لګورا رب العالمین په ډمبري مسلط کړي دشمنان به څنګه خوان راتون دا ډمبرو بچی چل ایسو تختیدل وای ویلې د شپې وبسرا شو ډمبري بقراری د اثر به کلم کو خپل بادارانو لبي سو ډیر د پیسې ډالر او کالدار افغاني به وصول کو دا کار به وکړو الله رب العزت د شپې یو باران وکي خړګې وروته د ټول شهیدانو د جسدونو په ډګر پراته و د عاصم رضی الله عنه دا جسم مبارکه دی عبور واقع په دې شی کې دفن کړ شي د علم واجب رب العالمین لدی ځکه الله دې غیرتی دی د مر نو صدا مسله نو کله چې دا مسله دی امر بن طفیل کې پیدا شلاړو لار له دعوت ورکې خجله دعوت ورکې قوم له دعوت ورکې ټول ایمان راوړو د مکی مشرکانو د شی ویلي چې لکه دی رسول الله خداوت شروع کړی دی په ځای د دې باندې چې موږ د مخالفت کو خملګری زیاتې تایید شروع شو 15 طریقې د رسول الله د مخالفت لپاره دوی شروع کړي 15 طریقې یو طریقې په کې دا وکړه ورازي څه چل کو وې ټوخي ورپسې کوي نعوذ بالله من ذلک رسول الله بچ په لار باندې روانو دی په سریش خندونه واله سترګې په شتېری لاړې به وته کولې او به دا ویل هذا الذي يذكر الهاتكم ادا سره د چې تاسو الها دي يسب الهاتكم شي نشي کولې
مړ دلا ګورا لارې مړو مور مړه ده نکي مړ دی یو یتیم سړیو په دې ټول عربو کې هم دغه نبی و جوړیږي او بل څه جوړیږي نو ابو الحکم ابو جهل دی موجود دی ولید دی موجود دی عتبه دی موجود دي دا لوی لوی ملکان دي ګرځي راځي اوس دي خور پړه خبرې مونږ ومنو ملګری نشته او د دې چې کوم ملګری دی هغه ټول غربا دي غریبانان دي ضعفا دي نو سره کوم ملک شته نو سره کوم قومندان شته نو سره کوم رئیس شته رسول الله په دې باندې سخت پکېدو الله به تسلی ورکړه دا معلومات هغه وخت کې انسان لګيږي چې کله ته دعوت شروع کوي او سم مخالفت نه خلک ودرېږي ستاد مسلک پر استهزاء ستاد خبرو په استهزاء سره استادانو په استهزاء سره د منهج په استهزاء سره قران په استهزاء شروع کی چې مړم دیو سره د خلکو ادا کړی توحید دی او توحید دی او توحید دی خلک کوم ځای راوخاطه چا سړی اوس پر اسمان لږی ګرځي اوس هم دي کې نفیذ هیڅ دی او نفاس دی توحید دی او منځ دی جمعه کې دې منځو کاوه داس دې وکاو سپین جامې دې شو هغه پړګې دې شو خلک څه کوي دوی څه کوي وړ ذهن والا خلک په دغه ځای کې راځي مشي دا خبره شروع شوه د رسول الله د ملګرو په شروع شوي کله به دا ویل چې د توحید دا زمونږ د دې درس او شپته الہو کرامتونه نه مني دې حقونه نه مني کله به یو خبر او کله به بلا په دې کې امکان ونه شي ځکه جناب محمد صلی الله علیه وسلم د شیول کې یو غر هغه د خلکو د خبرو نه متاثر کېدو چې د خلک بچي وای دای چې کله دعوت کینو په دې کې اشاره ده دیلا چې د خپل نبی په نهج باندې روان شه کله بس ستاسو ذات پر خلک استهزاء کوي کله بس ستاسو جبه بس استهزاء کوي کله بس ستاسو شکل بس خلک استهزاء کوي ته به دا باسونه نه کوي چې لکه ولې مال دا ویلې اول ازما شکل بس استهزاء وکړه ولې ازما خبرې پېکې وکړي بلکې ته خپل مقصد نه ځان رسای دوی دا کار کوي ته دا کار کوه دعوت د قران او سنت دا خبره معلومه شو چې په دې کار ونه شو نو دارو ندوه کې راځم شو راځي بل کار وکوي څنګه ویل دي محمد ملګری خورس پورز یتیږي راځي چې د دین له تغییر ورکو ويبغونها عوجا تغییر ورکي رسول الله به کوم خبره وکړه دوی به چې دا خبره مطلب نه دا خبره مطلب دلته وسه ته چې کله د قران او سنت دعوت شروع کړي داخله بس په خلاف د شکار وکي یلکه ودا ډېر کسړې دي خو قسم په الله ودا چې وسیله منی قران کې رب العالمین فرمایي چې ایه الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله الله وسیله منو دا ویني منه و ځلو منو کده دا نو دا کار به شروع شي ته ورته وایي چې زه منم دا قانون دی چې کله انسان د هر قسمه وسیله نه انکار وکړي دا خو زنديق دی او هر قسمه وسیله چې وسړی منی نو دا به مشرک دی ته ورته وایي چې وسیله زمانم تقسیم بکې وکا دا شپږ قسمه جایز نه ټول حرام جایز نه چې د رب العالمین نمونه مونږ الله له وسیله کې پیش یا رحمان یا رحیم یا قهار شامی کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل له عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنیفه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به باسمائه امام سے فرمایي چې کله یو سړی دعا غواړي په دعا کې بد الله نوم الله له وسیله کې پیش کړي بالکل دعا قبليږي نو دا دعا مناسب ده دا جایز قسمه وسیله ده دې موږ تاسو انکار کوو نه دا موږ منو دوی به تابانه تلبیس کې شو دا وسیله نه مني موږ چې دا موږ منو دویم وسیله دا معنی چې انسان نیک عمل رب العالمین لفیش کی استعینوا بالصبر والصلاه ابو شور حدیث چې درې کسان په کار کې راګیر شو مشکل در باندې راغی او 10 وکړه 2 رکعات موږ کو رب العالمین لوي شي الله دغه موږ مو کې د دې منځ په وجه باندې زما عقیده اخلاص کا زما د مریض صحت ورکه زما دا کار وکړه اې د دې وسیله څوک انکار کوي نه دوی به چې ګوره دا وسیله نه مني تلبیس وکي دا ورته موږ منو درین دی یونیک سړي دعا څلورم خپل احتیاج رب العالمین له پیش کوله او پنځم په الله باندې حمد او رسول الله باندې درود شپږم رب لفظ استعمال ولي یا ربي نو طالب دا خبره وږي چې ګوره دا سړی وسیله نه مني کله به وسیله کده دعا نه مني موږ چې موږ دعا منو لیکن د حق شرایط برابر شي هغه کې به اخلاص شي هغه کې به حرام نه د دعا نه به مخکې منځونه یو پای کې به صدقه ورکولي په او داس باندې به یو د قبله په طرف باندې به مخ یو ګونډه باندې ماتې کړي او لاسونه به اوچت کړي ترګو پورې به اوچت کړي عربي کې به دعا وکړي د الله نومونه به الله له وایي رب العالمین باندې محمد او رسول الله باندې درود وایي تکرار په دعا کې وکړي د زړه د تل نه به روبا سي تدبیر په قبولیت کې نه کوي ټول مسلمانانو له دعا وغواړي د الله د حکمت ته مخالف نه امین به کې وایي چې په دې شرط باندې یو سړی دعا وکړي چې هغه رسول الله موږ له خدای دا آیت د دعا نه څوک انکار کوي نه دی بوې چې ډېر سړی د خدای نه مني د تلبیس دی دا داخله کوي کله به چې هغه ګوره دا ډېر څه د خیراتونه نه مني صدقې نه مني او حالانکه صدقه چې د اداره دی بالا ده او فلان دی من به چې صدقه کې ډیره فائدہ ده او ينفقون ومما رزقناهم ينفقون قران کې د قران یو موضوع الانفاق فی سبیل الله صدقه څنګه نه مني انفاق فی سبیل الله څنګه نه مني د قران نه انکار کوي
انفاق امام قرطبي وي اقما لویل شي چې تی روپۍ لګي ک 10 روپۍ او ک 0 روپۍ ک کروڑونه لیکن دا ټول د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابر اې د انفاق موږ تاسو منو کې انکار ته کوو منو دا دی به تعالی چې خیرات نه مني رسول الله فرمایي چې په کور کې مړ وي چې درې ورځې تاسو دغه تعاون وکړئ چې نشي دغه نه خورای هیڅ کې مې دین انکار نه کوي تایید وکړه وراوړه دا کارونه شروع کړه چې په دې باندې کار ونه شو ځکه وکړ خلک هغه په دې باندې سوچ کې چې دا چې بغب شپ باندې لګي دي صحیح خبره د قران او سنت والا ده دریم پروګرام جوړ کې وې د دې مولا په مقابل کې اوس بل مولا راولای ستاسو مدرسې په مقابل کې بل مدرسه جوړه کی د درس په مقابل کې بل درس جوړ کی د مولا په مقابل کې بل مولا راولي شیخ الفلان او جامع المعقول والمنقول او فلان او فلان دا غټ القاب وکي هغه به مخې لراولي دای انسان بر دین یریږي نه وجه دا چې موږ به خپل امیر په رواني کو چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی د په مقابل کې نصر ابن حارث راوستو د دې مولا صاحب طائف نه راوستو د روشت قیمت باندې بل ځای نه راوستو چې دې سړي کو په مکه کې موږ تخریب کړو د مقابله په کار دا بالکل اوس ما ورته پرې دی زوس پر خپل علم باندې د مقابله کوم مال دا علم یاد دی دا علم یاد دی دا به شرع بچ پويږي رسول الله بچ په کوم ځای کې دعوت وکي تقریر وکي د په متصل دا کیسې مشي کولې درستم کیسې یاد کړی و د سپندیار نو شیروانه دا کیسې مشي او به دا ویلي چې زموږ د محمد ما به کې څه فرق دی اغم قصې بیان یو زم قصې بیان محمد هم یو نصرانی غلام نه خبره زکړی دا امام زکړی دی اغم دروغ وای زم دروغ وای هغه باندې بل چا غوښنه املا کې دی چې په ما باندې کې دی شي اي زمو دغه قسم ما بینګه څه فرق نه بلکې د ځان سره وډه مساتلې و او کله به نوجوانانو ته تقریر راجمه کړه دې ډمه له ویل چې اوس په دې ځوان باندې ته شراب وسکه چې کله به شراب په اوس کنه به په دې منځ کې رقص وګڼه نسا به ویل چې زمو د محمد ما بین کې دا فرق دی چې زه دا شراب او دمان ځان سره ګرځم او دا ډمه او هغه غریب سړی دی مظلوم انسان دی فقیر داغه سره دا شي نه نشنه ما دعوت ور باندې قوی دی او کنه دی دا خبره شروع کړي په دې باندې کارونه عقلمن انسانانو چې دا څه غب شپ باندې لګي قصې کې تعویل ما ویلي کله پلاني شپ دي شي ویلي دی کله اشاره خوب ملي درې دي او خوبونه مبونه باندې زموږ دین نه کامیابیږي او رواني دین زموږ چې دی هغه قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایي ترکت فیکم امرین دو شیونه ما به تاسو کې پرې خودلې دي چې یو قران او بل سنت ته که تاسو چرته عمل د دې سره برابر کوي هدایت ولای که عمل د قران او سنت نه بل تر باندې ګوره گمراهانی رسول الله ورته گمراه ویلي نو په دې شیونه باندې شي ثابتېږي نه په دې باندې مقابله ونشوا بل طریقې به دا جوړ کړه چې لکه په دې ونشوا چې د په مقابل کې موږ یو عالم راوسو وس تعذيب دل پکار دی اته ملګرو لوال پکار دی وی ویل چې دا چا غلامان هغه دی واله شي او چې خپلوان هغه دی واله شي دا غلامان د بشری کې سره واله شي او دا خپلوان د ارسل چې خپل خپلوان راونه شي وی وژنه وی لیکن محمد صلی الله علیه وسلم له ګوت نشي راولې وجه دا و چې یو خدای رسول الله په تایید کې رب العالمین ولاړو بل رسول الله په تایید کې د خپل رب العالمین ورته ودرو ابو لهب ابو طالب هغه ټول عرب له مخ یو چیلنج ورکړ ورته ویلې رسول الله ویل چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرست دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول دنیا راجم شي عربان یا رسول الله کستاري بختلم ګوت دروش دې غیرتی سړیو اگر کبیره خبره او چې به اخر کې مان نه خدای دې غیرت کړي دي وې د څه حق د څه بیان وکا لکه شیشه چې سړی په بوکس باندې وې د دې مشرکینو زلونه ور باندې وچاوه حق دین دې مال راوړې دي ستاسو دین د زمکه په سر باندې بهترین دین دی ته زما خیر خوای هغه کاکا ولې مې مانی نه بیا به خلک دا وي چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شي دا یو سوالم دی چې دومره غیرتی سره نو ول الله ورته ایمان نصیب نه کوي وجه دا و چې دا کارونه د غیرت د وجه نه د الله لپاره نه و قوم پرستی پکې و قوم پرستی کې چې کوم شی بنا شي پاره به اجر نه ملوي او بل رسول الله کې تقوا وا د الله د تایید او د قشان د تر د وجه د تقوا د وجه نه او چې شهامت خلق لرلو د محمد صلی الله علیه وسلم ګریوان له لاس نشو راچوي ان شاء الله که چیرته چرته روان شي به روز باندې ژوندو نو به هغه تعذيبونه بیان کو چې د ملګرو له ورکړه نارینه او زنانه ولا
او اخر کې چې باغی باندې کار ونه شي به محمد رسول الله ګریوان لدی خلق لا شروع شو به ان شاء الله بیان کو رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب